بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې دا باز د سارا په هلاکو کې او دغه په اول اذانو کې دی خوراک کوي او بچ شي وي، په اول اذانو کې پروا نه لري. په دې باره کې کڅه وضاحت وکړي. محترمینو، دا خبره تاسو په ذهن کې کښېږدئ، اذان روژه نیول پیشنمۍ دا هم د اذان سره تعلق نه لري او ماتول هم د اذان سره تعلق نه لري. دا د وخت سره تعلق لري. علامه مفتی محمد یوسف لدانوی شهید رحمه الله په خپل فتاوا کې مسائل الکحل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 553 هغه دا لیکلي دي چې د اذان چې کوم دی دا د صبح صادق سبات کې کیږي. ملایان چې اذانونه کوي دا چې د سار وخت داخله سي دی اذان کوي، د وخت د مخه خو نه کوي، د وخت د مخه چې اذان وکي غزا بیا دوباره کوي، اذان نسو صحیح. نو اذان د پر وخت باندې کیږي او خلک په دغه وخت کې خوراک او څښاک کوي، نو د داخل روژه بیا نه ده صحیح. په حواله د بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 100 دغه رنګه فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 194. محترمینو، د دې ډیر خیال ساتل پکار دی. یقیني دا موږ هم لیدلی دي او موږ هم چې کشنیانو په کور کې به داسې وله چې بده به ورته بیا انا مبارک راکښېنو، الله دې مغفرت وکړي، چې هلې اذانونه نه ارسو اوبه ژر ژر وڅښي. یقینا دا به په ډېرو علاقو کې دا رنګه وي، نو ډېر احتیاط کول پکار دی. باید په کور کې نقشه کښېښول سي، هلته ورته ګوري چې کله وخت پوره کېدونکی د نقشې په حساب سره د هغه څه 4-5 منټه د مخه خوله بنده کړي، بیا خوراک او څښاک نه وکړي. او مولیانو ته هم پکار ده، د امامانو ته چې هغه د وخت مطابق اذان کوي. یقینا ډېرو ځایونه د وخت د مخه اذانونه هم شروع وي، وخت نه داخل سوی دي اذانونه شروع کړي. نو پکار ده چې اذان ته ګسه ونه کتل سي. یو د هر ځای کې اوس نقشې سته، د هر ورسره په موبایلونو کې سته او په مسجدانو کې لګېدلي دي. د وخت مطابق روژه ونسي او چې وخت پوره کېږي د هغه څه د مخه دی روژه بنده کړي. والسلام.